رحمان الرحیم دوستانو څخه د چمن سیوت ته راغلي یو چې کوم د ایچ کیو هسپتال دی په هغه کې دا موجود یو زموږ سره یو مریض ته دغه ماشوم چې کوم د باډر دروازه بنده شوی و تللی و په کراچي کې خپلې مزدورۍ ته هلته بیمار شوی دی دوی دغه د چمن هسپتال ته راوړی دی د هسپتال صورتحال د ښکاره کوو موږ د انس سره مجلس کړی دی حاجي صاحب دا وایي چې زما زوی دلته موږ مریض راوستی صرف دغه دغه دوا او دغه ګولۍ موږ ته د هسپتال له طرفه رسېدلي دي او دغه دوا چې ما د بار څخه حاجي صاحب خپل مجلس ته کوي کیمرا راته ورته حاجي صاحب استاد چې څه په سوي ما بچي ما باروالي ته وټاته دا باډر دروازه بند شوی و د مجبورۍ د مسکینۍ حالات ما چې مال پاتې نه لګي د دې پرې وته حالت بیا ما راوسي دا نوې سی وته اما چې ډاکټر باندې مې وکاتې بیا هغه د میډیکل نقصان راکړي ولا څور پین پور کړي دا غوې جن څه راکړي دي مطلب دا هغه دې پوم د دې دا به د سیول په تاسو رسېږي دا ما ته په سیول کې دا دې په دا بولې هغه مې وسپد وسوره آیا ته د سیول د علاج سره مطمئن نه کنه نو زه به څه د توان چې دا د دې یو دا ما د پیسو کار نو زه به څه مطمئن ته وګم ته پښو وګوره ته غوړ د بالا او کم څه کوم د بالا او کم سره د فاصله لرم چې د دې مسکینانو د دې مظلومانو د دې خوارانو غم دی خوړې چې دا رقم خو نه چې اړیو د بازار سره درې ګولې دته لاس پاکټ د بازار راکې یا پنځه پخته د بازار راوړي دی یو نیمه پنځه ګولې دته تاسو رسېږي نو دا خو نه دي چې مطمئن باس چې وسه نو وګایو یا ته یا دې ته ته هغه د نقصه په ما د بازار راوړي یو ستا پیس لري بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو دا وخت موږ راغلي د ایچ کیو هسپتال ته چې د تور پلس سره راځي دا هسپتال دی موږ سره دا وخت ډاکټر رشید موجود دی چې د ام اس دی دا وخت د هسپتال زموار دی مطلب یاز مشر دی راځو موږ د دې څخه یو کوم څه ډېر شکایتونه راغلي دي مریضان موږ شکایتونه راوړي دي موږ خپل ګروم راوړي دي په هسپتال کې دلته نظام ډېر سره خراب دی یازا کلونی لامل د بهار سره راوړي نو په دې والا د ام اس صاحب څخه څنګه په دې پر دې باندې د پین راکې چې دلته د هسپتال نظام موږ دغه وکړي ام اس صاحب ته کوم څه دا وایي تاسو په دواياتو کې او دا کوم مریضان چې کوم سوالونه لري دلته وایي شان موجود باندې په دې والا کته وکړو ته یو میسج کړی بسم الله الرحمن الرحیم صاحب اجازه خبر ده چې دغه هسپتال چې کوم ټیم جوړ شوی ده دا هسپتال ټیچینګ هسپتال نامه جوړ شوی د دې په کار چې هر سیستم د ټیچینګ هسپتال برابر وي د ټیچینګ هسپتال د خلکو د سټاف کم سټانډرډ سټاف وي کم از کم 200 کسان او کال 2 کروڑ چې د پښین بجټ ته د 8 کروڑ پورې لا بالا نو خلک به خامخا سټاف به یا مریضان به خامخا دغه کوي ګینې بم کوي دغه بم کوي تیر کال دی هسپتال ته یو ډېر لک انسانانو وزټ کړی موږ سره ګرد ریکارډ سره یو نیم لک کسان د هسپتال ته راغلي وو چا لږ دوايي وړي چا ډېر وړي چا لږ وړي چا ډېر وړي دا تقریبا موږ چې ګرد کالکولیټ کړه تر سرجري تر هر شي پورې 115 روپۍ پر هډ دوايي راځي چا ته ډېره چا ته لږ نو لہذا دا دوه غټ مسلې ستوري کچيري د دې د غنوسي سټاف پرانسي موږ سره ټوټل سټاف 48 کسان ورکینګ سنشن سټرنث کوم د موږ سره او یا کسان دي چې د دې هسپتال کم سے کم 200 کسان کار کوي نو دا ټیچینګ هسپتال کنسلټنټس ناشتي سرجري کیږي لیکن د سرجري لپاره کتنه سره ټول لہذا دې موږ سره سپیکر صاحب حکومت کوي موږ یو سمري مو کړی دا د سټاف لپاره یو سمري مو کړی دا د ریسر بجټ د میډیسن لپاره فلحال موږ سره سیستم میډیسن دا موږ سره ډېر میډیسن سټاف لیکن یو آیټم کوم سوی کینولا په 900 روپۍ سپټرزون په 1500 روپۍ موږ د 1500 روپۍ والا پرتی دي کله 900 والا کمیسیون دي هغه موږ پراکو موږ ان شاء الله چې کوم مریض مستراحت موږ هغه جواب کړی البته موږ ته ډېر داسې مریضان راځي چې نن سبا هیلث کارت باندې کوم سرجریان کوي هغه د یو ورځ دوايي ورکړي د نور ورځ باندې بیا د لیمو تراسي نور تناسي سوال ما کو مریض د زخمونه دي نه جوړ لہذا ما سپټرزون انجکشن راکړه پلانا راکړه دا یو مریض کم سے کم د 10,000 روپۍ وایي
یو مریض ته دا د ورځې درې څلور موږ ته راځي دا اوس ستاسو له مخې درې څلور نو لازم موږ کوشش کوو د تاسو د خواستو د هسپتال لپاره به تاسو هم کومک کوئ تاسو به موږ سره ملګري یاست نور هم د میډیسن لپاره کوشش کوئ که کوم میډیسن راغلی ان شاء الله دا زموږ ایمان دی چې دا به تر مریضه رسېږي که چا د کور دپاره یو د هغې دپاره یو د سر درد ګولۍ وړي او چا په جلا خبره ان شاء الله چې کومه دوایي دلته هسپتال ته راغله دا به هر د ګولۍ حساب موږ هر چا ته ورکولی شو ډاکټر صاحب دا یو سوال درڅخه کوم دلته ډېر عام خلک چې موږ غوولي دي هغه دا وایي په هسپتال کې صرف د سپارښت کیسه شروع ده کوم څوک چې سپارښت لري شناخت لري تعلق لري هغه ته ګرانې ګولۍ رسېږي هغه ته ګرانې دوایانې رسېږي کوم څوک چې عام خلک یې غریب وي هغه ته شی نه رسېږي هغه د بهاره څه شی راوړي ډېر خلک دغه نیوکې لري چې دلته د سپارښت سیستم شروع وي نو دې حواله ته څه وایي بالکل سپارښت سیستم نشته ټیک تشناخت به وي لیکن چې کم مریض وي او کم ضرور مریض وي هغه موږ یو سړی هم نه ده پرېښی یوه سړي ته زما په دا اوس زه دا یو کال کېږي ما چاته جواب نه درکړی سم وي او که هر قسم غریب وي ولد هم راغلي ناولد هم راغلي موږ چې مریض وي خو لیکن مسله زموږ دا ده نو المیه دا ده چې دا زموږ دوایانې که 200 کسان د ورځې راشي په دې کې 300 ډک کړي اوس چې موږ څنګه سره جلا کړو موږ به قاعده یې وایي مارکینګ شروع کړو چې موږ به ګوتې ورکړو ګوتې به ورکړو هغه ګوتې صفا کړي بیا مریض یو ډاکټر ته ورسي بیا بل ډاکټر ته ولاړ شي بیا بل ډاکټر ته ولاړ شي دې که چیرې دا خلک لږ دا ولس کومک وکړي د 700 پر ځای باندې د 200 پر ځای باندې دا 400 اوریجنل مریضان راپرېږي دا 300 سپورت اس دوایانې وړي هغه ځای کېږي هغه ایکسپایریږي هغه ځار نو زموږ دوایانې بالکل پر کېږي موږ په دې کې بالکل دغه نه کوو موږ ډاکټران موږ د غریبانو هم ډاکټران یو د سرمایه‌دارو هم ډاکټران یو د هر قسم انسان موږ ډاکټران یو موږ په دې کې بالکل هېڅ دغه نه کوو موږ ته دلته داسې خلک راغلي دي چې هغو موږ ته معاینې راښکنځلي دي لیکن موږ مریض ته خپل علاج پوره وکړی موږ د مریض سره بالکل هېڅ دغه نه کوو موږ ته خدای ناراضه شي که موږ د مریض ته په دې بنیاد باندې وکړو چې ته پلانه یې پلانه یې پلانه یې پلانه دا دغه ته سره کول داسې راځي